بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن زموږ استاد سي دریم کلاس څلورم کلاس دی. نن به راشو بل سلاید چې اړوند دی څلورم سلاید دی راسره دلته به راشو network fundamental سیدا. راځو نن تینا کنټنټ چې کومه میډیا پیژنو guided media او unguided media. لومړی میډیا څه ورکی وای all the data which is sent and received by is called media. ټول هغه څه چې مطلب پیډګل کی دا ټول ډیټا چې په څه لیږل کیږي او په څه ترلاسه کیږي عبارت دی د میډیا څخه. we send data through media او موږ دا ډیټا چې کومه میډیا باندې لیږو. types of media موږ سره په دوه ډول شي. موږ سره guided media یو unguided media. ګوره دلته موږ یو څه مهم نکات تیر پیژندل یو چې هغه داسې یو ځل تر شم ورته چې ms paint سره اوپن کړم. ګوره فرض مثال دلته شو موږ سره دا چې کوم یو دی فرض کوم دا ما سره یو ډیوایس دی کمپیوټر دی سره سیدا. د دې نه وروسته فرض مثال زړه تر هغه ما ورته مې چې دا ما سره شي دی یو سویچ دی. فرض مثال زړه تر هغه ته مې چې دا سره سویچ دی سویچ شو سره سیدا. د دې نه وروسته زړه شنو دا بل تر واخلو فرض مثال دا سویچ شو سره او دلته لازم ورته مې چې دا سره شي دا سره بل یو فرض مثال کنټرول سی کنټرول وی سره ځواخلم دا سره بل یو شو. ګوره د نیټورک کمپوننت موږ داسې ویلو چې یو موږ سره اند ډیوایس باو بیا با یو موږ سره اند ډیوایس یو موږ سره انټرمیډیټ ډیوایس او بل موږ سره چې دا اوس دا اند ډیوایس موږ سره شته او دا هم موږ سره یو اند ډیوایس دی او دا موږ سره انټرمیډیټ ډیوایس دی. نو د دې ترمنځ چې دا اړیکه برابرې هغه سره چې دې ته ویل کېږي میډیا سې شو چې دا کیبل دی سره راشه دلته دې سره سره اوس میډیا څه دی. ګوره میډیا نه تینا عملی دا کیبل هم میډیا هم کیبل کې دی چې هم وایرلس ویبس کې دی شي. کچیرته دا مطلب دا یو پی سي د بل پی سي سره یو کلاینټ د بل کلاینټ سره یو اند ډیوایس د بل ډیوایس سره کله کیبل وصل شو ا کیبل میډیا نه کو وایرلس وصل شو هغه میډیا او دلته موږ سره اوس ویل کنه چې میډیا موږ سره په ډول چې موږ سره یو guided media یو unguided media. لومړی راځو ته نه پیژنو guided media څه کوي where our data is sent through cables. په guided media کې زموږ دغه ډیټا په کیبل کې لیږل کیږي. عملی کیبل دی او په هغه کې څنګه لیږل کیږي. our data is sent through physical waves in the cable. زموږ دغه ډیټا چې کوم د کیبل په واسطه باندې وصل وي د سویچ سره کنه یا د بل کوم انټرمیډیټ ډیوایس سره وصل وي دې ته چې لیږل کیږي کیبل سره وصل دا کیبل خو دنه رسېدل چې مطلب دلته د کې تاول عمل کې د کیبل کې دنه کوم یو چې دی ویوز دي سپو په رقم باندې راځي. نو guided media هغه میډیا ته ویل کیږي چې په دې کې موږ سره ډیټا په کیبل کې شي او په کیبل کې په ویوز ډول باندې شي. guided media بس کیبل فرض کړه سي چې guided media بیا خپل په درې ډول ده چې یو موږ سره twisted pair cable دی په دې کې یو موږ سره coaxial cable دی یو موږ سره fiber optic cable دی. twisted pair cable coaxial cable او fiber optic cable. لومړی راځو ته نه پیژنو twisted pair cable وای two conductor copper with plastic. دې کې موږ سره two conductor copper دی مطلب دا کې لکه دلته وګوره دې ترتیب باندې two conductor دی دا موږ سره یو conductor دی دا بل لاین در سره دا دوه conductor دی دا سره صحیح شو. a twisted pair cable made of two copper wire twisted together. وای دا د دوه copper څخه جوړ دی مطلب وایر څخه جوړ دی د لاینونو څخه جوړ دی چې سره یو ځای شوی وي صحیح. Where the twisting reduces noises and helps the data travel more quickly. دا twisted دا کوم چې تاسو شوی وي مطلب دوی دا رشک میډیا نوایز شور سره کموي and helps data travel more clearly. او دا په دې مرسته کوي چې دا ډیټا موږ سره په ډیر کلیر ډول باندې څنګه شي ولېږل شي. چې بیا twisted pair کې دنه موږ سره خپل دوه ډوله کیبل دي سره یو UTP دا unshielded twisted pair cable دی یو shielded twisted pair cable دی. UTP چې دی کنه UTP unshielded twisted pair cable where has no extra shield around the wire. د دې wire نه دی خواته موږ سره extra shield پدې کې نشته دی مطلب دا پاس پوسټ کې پنځه ګور دا موږ سره اوس بل دی کنه وای cheap in each to install او دا ارزان دی UTP سره او مطلب د دې لپاره څنګه دی اسانه دی چې انسټال کې یا جوړ کړئ سره. commonly used in home school in office. دا مطلب پتا ځینو کې استعمالي کې ډېر راس کوچنی چې باوري ځینو کې نه استعمالي چې چان shielded دی سره دا په ډېر پین لري. بل shielded twisted pair cable دا cable wears as a metal shield around the wire. دا د wire نه پاسه metal shield دلته وګوره دا metal shield دا metal مطلب دا پاس د کنده اوس باندې پر کومه چې دا ور او د مر او د دې شنو مطلب مخنیوي کوي د وبونه او د دې شنو مخنیوي کوي. نو دا shielded اصل کې د شي پوښتنه ویل کیږي چې دا کپنۍ ته ویل کیږي. We protect against electronic noise in interfaces. Electronic noise سمانه electronic noise معنا دلته سپی ونی یا نور داسې noise شور مطلب وی کنه چې اوی ته دا انټرفیس کومې shielded twisted pair cable دا کوي دی سره سیدا د مخنیوي شي. We used in factories or places where many electronic devices مطلب دا په هغه ځایونو کې استعمالي کیږي زیاتره الکترونیکی ډیوایسز وي سره. په دې ځای کې فرض مثال سره برکم کړی دی کله د unshielded twisted pair cable تیر کوم خدا شي د صدمه او ترسې کنه کله چې د shielded twisted pair cable اسمه برکم سره یو دم شاتم شي دې ته بیا کوم ضرر نشي زړه چې دا پاس دا کوم metal shield چې ورباندې ډیر کوي سره سیرا. نو موږ ویلي چې guided media موږ په guided media کې موږ درې ډول دي موږ سره coaxial cable دی یو موږ سره twisted pair یو fiber optic بیا موږ ته راوړو twisted pair twisted pair پر بیا په دوه ډول دي سیدا چې مطلب یو shielded یو unshielded دی سره دا twisted pair cable در سره. وای twisted pair cable configuration دا twisted pair cable چې موږ کنفیګر کوو کنه سره دا په درې لارو باندې کیږي لکه مطلب دا یو کیبل دا د درې مختلفو مقاصدو لپاره سره استعمالېږي لکه یو straight cable د دې نه موږ straight cable هم جوړولی شو. straight cable سره لپاره استعمالېږي یو ډیوایس دا مطلب یو ډیوایس د بل مختلف ډیوایس سره چې وصل کوو هغه ته straight cable کیږي. لکه زما کمپیوټر دی کنه سویچ سره اوسم کمپیوټر سویچ یو شي کې بدل
دي بدل دي کنه نو که چیرته زه مطلب د مختلف ډیوایسونه د یو بل سره وصل کوم نو هغه ته سټریټ کیبل ورکوم او احتمال بل کراس کیبل دی کراس کیبل دا زما کمپیوټر دی او دلته بل کمپیوټر دی یو کمپنی نه مطلب یو رقم ډیوایسونه په دې باندې موږ کولای شو چې کراس کیبل باندې سره وصل کو او رول اوور یا کنسول کیبل دا هم موږ سره یو ډول کیبل دی چې دا هم موږ سره ګره لکه کنسول کیبل دی چې کنسول باندې کنفیګریشن لپاره د زیات استعمال وکړو کله راوټر کې چې کوم یو لګي سیدا راوټر کې یو داسې نور لپاره هم را سره استعمال شي نو ګوره ګایډډ میډیم ویل په ګایډډ میډیم درې ډول تقسیم کړل چې موږ سره ټویسټډ پیر کوکسیل او بل موږ سره فایبر اپټیک ټویسټډ پیر د تین رن وټو ټویسټډ پیر مو ویلي چې ټویسټډ پیر خپل په دوه ډول دی یو شیلډ دی یو انشیلډ مطلب یو پوسټ کې لکه سپنې ډیره کوي لري او یو نه لري سره بیا دینه موږ سره چې همدا ټویسټډ پیر کیبل د درې مختلف مقاصد لپاره سموي چې یو سټریټ دی سټریټ معنا سیده او سیده معنا دا چې دا ډیوایس یو بل ډیوایس سره وسکی کراس معنا لکه خلاف دی کنه دا معنا دلته اوس مطلب دا چې سیم ډیوایس سره کوي او کنسول یا رول اوور دا موږ سره کنفیګریشن لپاره دی بل کوکسیل کیبل where it has single copper conductor at its center کوکسیل کیبل هغه دی کنه دا د ټي وی نه چلاتی پاسې خېلی چې وته دیش کاسه لګنه هغه نه چې کوم یو لاین نه تیوي سیدا دی ټي وی ته یا دلته موږ سره هغه دا کوم چې راته دی کنه دی ټول لیت یا دی ټول کیبل ته کوکسیل کیبل کی او په دې کې دنه د سنگل کوپر دی موږ سره سیدا اما موږ په کې دی د کوکسیل کیبل ورته کې دا کوکسیل کیبل دی بل فایبر اپټیک کیبل دی فایبر اپټیک کیبل تر ټولو ګران بای کیبل دی سره او دا ډیر قوي کیبل دی او دا ور په منځ کې ډیر وړو کتار لري د انټرنیټ بدل تر شي ور وای undersea fiber optic cables are the backbone of global international connectivity carrying over 95 international data across continent see that fiber optic cable is made of glass or plastic it transmit data in light form اول بدل نه fiber optic cable چې کنه د glass لکه مطلب د داسې د ګلاس شیشه نه جوړ دی سره زیرا مطلب دا شیشه نه جوړ دی او پلاستیک یا پلاستیک نه جوړ دی پلاستیک هم وي او دا مطلب دا ډیټا چې روز د لایټ پر رقم لایټ لا روښنايي ده کنه ډیر تیز دي دا سره مطلب څنګه ته یو لیټ ولا ډیر لري سای پر یو کم اندازه کې دا سره څنګه حرکت کوي نو فایبر اپټیک کیبل ګلاس یا د چشنه بای شای سره جوړي د پلاستیک نه او دا ډیټا ډیر تیز دي لکه اخی اصلي لایټ ازنه لیټنسټي ډیر لري سای پر کار کوي سره زیرا چې مطلب دې څنګه ته بټن وي هغه ته ډیر لري سای کوي سره یو څه نو دا مطلب ټول سره وصل دي او انډر سي دا انټرنیټ چرته شوی کنه دا د غرونو کیمرا سره شوی دی د وبو سمندر لاندې راغلی دی دلته را خبره کړې ده ول سمندر لاندې دا بیګون د ګلوبال انټرنیټ کنیکټیویټي دی دا انټرنیټ باندې موږ سره وصل کنه فایبر اپټیک یې غټ لامل دی مطلب د دې په اساس موږ سره وصل شوی او 15 انټرنیشنل ډیټا 15 دار سره څنګه کېږي د مختلفو کنټینټس د نه سره راځي وي زیرا مطلب کنټینټ څه ته کېږي ها او دې دوی وښه نه سره څنګه پیرا سره راځي بل چې کنه موږ سره انګایډډ میډیا دا خو چې موږ سره ګور ګایډډ میډیا اول لا ګایډډ میډیا مو ته پیژنې چې ټرسټډ پیر کیبل مو پیژنې چې دا موږ سره پیژنې چې ټو کوپر کنډکټر لري او ټرسټډ پیر کیبل مو دوی یو شیلډ دی او انشیلډ درسره دی بیا مو دوی د کنفیګریشن دا درې مقاصد لپاره سمري سټریټ کراس او رول اوور بیا راو کوکسیل کیبل مو ته چې مطلب څنګه کوپر په منځ کې د کارغه کاسې نه شراتی وي اډیشن شراتی وي کوم کمپیوټر هغه ته ټي وی ته بل فایبر اپټیک کیبل دا شوی چې مطلب دا د کیبل دی چې ډیر قوي کیبل دی او د ګلاس یا پلاستیک نشه سره جوړي درنه پر رقم باندې خپل زموږ ډیټا وړي سره سره ډیر تیز حرکت کوي سره بل خبر اوس موږ سره پاتې شو دلته بل چې انګایډډ میډیا سره پاتې شو کنه اوس ګور ګایډ موږ انګایډډ میډیا سره پاتې شو د میډیا بل ډول چې د میډیا خلک انګایډډ میډیا اوس انګایډډ میډیا سره کی where it is a type of media دا وایي یو ډول میډیا دا which uses waves for sending and receiving data وای دا مطلب هغه ډیټا را چې دلته موږ سره دا شی استعمالي سره ویوز را سره استعمالي سپیر سره استعمالي تر څو دا ډیټا څنګه کیږي اته فزیکی ډول په کیبل کې تل کنه دا وایرلس دا انګایډډ میډیا چې دا مطلب وایرلس ویو سپیر باندې سره it is wireless ګور دا وایرلس دا where transform electromagnetics waves without using a physical conductor دا مطلب physical conductor نه بغیر څنګه کوي ډیټا وي چې د دې انګایډ میډیا کوم ډول لري ویو دی مایکروویو دی او انفراریډ ویو دی سره خبره راځو کوستې نه پیژنو ریډیو ویوز او مایکروویو دا پیژنو نو مړې ریډیو ویو where wireless signals used to send data through air مطلب through the air دا هغه wireless signal دی چې دا ډیټا د air مطلب د اواز لارې لګي ریډیو ویو چې کوم دی can travel long distance او دا ډیر لري ساحې پورې سره کار کوي ریډیو براډکاسټینګ د کړه ریډیو چې خپل مطلب دلته رادیو دلته لګیل کنه اوس په لري ساحې په لري ولسوالۍ کولای شي دوی د رادیو د کوم خبري ووري دوی د کوم یو ویو استعمالي ریډیو ویو استعمالي سره تر څو دوی د خبري چې کومه د په واقع روانه دي چې خلک ویو سره کوم روانه دي دوی خپل مطلب څه شي خپل یو ډول ډیوایس مطلب رادیو دا غوي بیا براډکاسټ کوي مطلب غیر سیګنل کېچ کوي او بیا ما هغه څه کوي ما راخلي سره نو دا مو سره هغه بل وای فای دا موبایل نتورک دا ټول په دې ریډیو ویو کې شامل دي بل مایکروویو درسره ګوره مایکرو او ویو وړي سپې وندي ښه وای هاي فريكوينسي ریډیو ویوز دا هغه ډیر تیز ریډیو دی یوز فار فاست کمیونیکیشن د تیز کمیونیکیشن لپاره دا استعمالېږي وای often required a clear path between antennas دا مطلب زیاتره وخت دین چې واړي چې یو خلاص لار یا ډیر کلیر لار د انټینا ترمنځ موجوده وي سره سټلایټ کمیونیکیشن لکه سټلایټ سره کمیونیکیشن به کیږي موبایل فونز او انداسې نور درسه بل انفراريد ویوز سره وای شارټ رینج وایرلس سیګنل دا مطلب د کوړو کې اندازه پر دی سره
we cannot pass through walls دلته وال دی خاصه واس شوی دی مطلب دا د دیوالونو نه اخوا ته نشي تللی لکه ادي موږ ریموټ ګوره ټي وي ریموټ دی یا موږ سره وایډس کیبورډ دی یا موږ سره ماوس دی پر مثلا ماوس دی کنه ماوس کې ګوره خپل کوم یو اس بي باندې وی کنه هغه دلته ته انټرټ کې اوس کې چې دا کمپیوټر لګلر سره بیا هم شټ کارو کې وګدا کمپیوټر یا زما د پی سي الته اخوا ته کې دی دیوال نه زه دې ځم بیان شم کنټرول دی نو دا موږ سره انفراريد ويفز هغه ويفز لکه ادي کیبورډ موږ دا چینل کې لکه چې ټي وي ریموټ چینل بدلو کنه دا ریموټ نو ور سره بدل شي نو دلته دوی چې شي سمال انفراريد ويف را سره سمال نو دا اوس موږ نن نه درس د ويفز د میډیا په اړه کې چې میډیا مو ویل چې موږ سره ګایډډ او ان ګایډډ به مو ګایډډ نو پیشن چې ګایډډ چې موږ سره په دوی درې ډول در سره شو چې ټوسټډ پیر کاکسل فایبر اپټیک در سره د ټوسټډ پیر مو تنه ولو پیشن شلټ دی ان شلټ در سره ټوسټډ پیر کیبل کنفیګریشن سټریټ کراس رول اوور کاکسل کیبل مو فایبر اپټیک مو پیشن ان ګایډډ ریډیو ویو مایکرو ویو انفراريد ویو مو تنه مو پیشن نور منشن به مو تاسو په بل ویډیو کې وایي